طالبانو یو ایرانی عسکر وهلی ډبولی او بیا یې له ځان سره بندي کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو یو ایرانی عسکر ژوندی نیولی. ټولنیزو رسنیو کې به ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېږي د نیمروز سرحدي ګمرک سیمه کې طالبانو یو ایرانی عسکر لومړی ښه وهي ډبوي او بیا یې په زوره د افغانستان خاورې ته راوړي. که څه هم ویډیو کې د یادې پیښې علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سرچینې وایي چې یاد ایرانی عسکر افغان مسافرو سره ناوړه چلند کاوه چې د طالبانو د غوسې لامل شو او په یاد اقدام یې لاس پورې کړ. سرچینې وایي اوس مهال دواړه لورو ته د طالبانو او ایران ځواکونو ګوته په ماشه ناست دي او تر اوسه یاد ایرانی عسکر یاد هیواد ته نه ده تسلیم کړی. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو یاد اقدام د خلکو تود هرکلي سره مخ شوی او ویلي دي چې طالبان اوس د افغانستان حاکمان دي، نو په کار ده چې د هر افغان سره د ناوړه چلند او ظلم پوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې کله چې د ایراني او طالب ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، نو د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب خپل ځواکونو ته ویلي وو چې د مرکزي حکومت امر ته په تمه نشي او ګاونډیو د هر ډول تیري ځواب په عاجل او ځواکمنه توګه ورکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.